अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतून को जबरशाद अरविक्षम रागलियम जेलम ता ورځ ډېر وشوې خو بس ویډیوز ته سم شوی نه څه مصروفیاتو او کوشش به کوم چې د نن نه ستاسو دپاره څه لږ شانتې ویډیو کلیپونه وکړم او تاسو سره شریک کړم. ملګرو دا مخامخ تاسو ته ښکاري دا شاندار چوک علاقه ده. سهار وختي دی دا د جیلم شاندار چوک دی مخامخ علاقه مخامخ شاندار چوک دی او ډیر مزدوران چې ځان په دې نیت باندې روزي چې یاره نن به مو څه دیاړي ولګي څه مزدوري به ولګي نو دلته کې په چوک کې ولاړ دي هغه سایډ ته ډېر مزدوران ولاړ دي. کوشش به کوم چې تاسو سره ویډیو شریکه کړم. دا چوک ته ډېر ښکلی وګوره دا مزدوران دي دا عجزان مروتی سوال ده دا مزدوران دي څنګه دا یو ملګري تاسو ته ښه نو دغه حالات دی مهنګایي ده ګراني ده او خلک عجزان چې دې سم د سهار روتي دي چې د پاسه 6 بجې دي دا شبیر پلازا ده جی د ډېرې ښکلي پراټې تیارېږي راځئ چې وګورو او ملګري لګیا د پراټې جوړوي دغه مزدوران ساري کې راشي دلته کې بیا چای مسکي او پراټې مو خوري. دا ډېرې مشهورې پراټې دي د دې ځای سال ٹائم دے بس ناشتہ ورته وکړو. ٹھیک ہے ادھر مجھے بھی بھیج دو ٹھیک ہے. गरम पराठा ورته बाबा रिलैक्स ملګرو دا سره ده او دلته کې خلک شپې پاتې کېږي په 150 روپۍ باندې کټ نیسي. دلته کې هر ماښام یو حمزه بیگ چې کوم تنظیم دی ویلفر رستخوان هغه یې دلته کې مبتکانه هم ورکوي. دا وګوره حمزه بیگ دسترخوان کانا 10 روپے जिनके लिए देना मुमकिन हो.
هر ماښام چې دی نو مونځ نه پس دلته کې فری روټۍ ورکوي. دا ټول چې کوم مسافر راغلي کوم مزدوران عزیزان هغه بیا دلته کې پنډې جوړې کړي چټیان یې اچولي دي او 10 روپۍ باندې که چا ورکړي او که چا ورنه کړي بېغمه روټۍ وخوري او بس کټوالي په کټ په 150 باندې انټري وکړي او بس بیا دلته ویده شي. دا کراچي هوټل په نوم باندې سری ده. دا جیلم کې پل دی کوم چې ډېر پخواني پل دی په دې باندې د ډېر وخت نه مدرب کېږي ډېر د سور ځای دی. ماشاءالله ماشاءالله ډېر د سور ځای دی. پل لاندې چې دی نو خلک ګرځي میښې دي اسونه دي انسانان دي. دا وګوره څومره ښکلی لوکیشن دی. ماشاءالله ماشاءالله. الله سلمان فارس بابا مزار ځای چې دننه ورشو فارس بابا مزار ته ماشاءالله مزار سره بار علاقه خلک ورته راځي د لرې لرې نه. دا سلمان فارس بابا مزار دی. مزار ته دننه ورځو. حضرت صحیح سلیمان فارس بابا مزار. دا مزار سربار جمعات دی. مزار سربار جمعات مزار دا دی چې ورشو. ماشاءالله ډېر د سور ځای دی او دلته خلک ناست وي غرمه کې د بوټي لاندې ډفه ده په ډفه باندې ناست وي یخ سوری دی او خلک په سور دلته ناست وي. دغه بل یو مزار دی ورسره خوا کې دا ګورو چې دې ته ورشو.
لره لره نه هلک راځي دلته دعاګانې کوي. علاقه ورسره ډېره د سور علاقه ده. د جیلم چې کوم لوی ګراوند دی تاسو کتی شئ. خلک پکې ځای په ځای لګیا دي لوبې کوي. مینوالو دغه جهلم شهر دی او چکر ته راغلی وم. یو هفته مې ورکې تېره کړه نو ما ویل چې ودرېږه چې د ملګرو دپاره خو هم څه نه څه ویډیوګانې جوړې کړو. ویډیو که مو خوښه شوي وي نو مخکې شیر کې، که نه مو خوښه شوي نو مې شیر کوئ او دعاګانو کوم یاد ساتئ. مونږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.